پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې پر لا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل ووژلو یا مې ځان وژنه وکړه ما خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابر شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی وا بیا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې وا بیا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې و 40 کاله کې مونږ دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې تا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سرک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي تپایزې د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې پر لا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل ووژلو یا مو ځان وژنه وکړه مونږ خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابر شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی واویا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې 40 کاله کې مونږ دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سرک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي تپایزې یوه بلاوې درته دوشه یوه بلاوې درته دوشه د میګتون په کور دی شپه شه زاړه زخمونه دې تازه شه غزنه اسپه دې ړنده شه څومره په تېښته دي خپل مرګ ته رسوي څومره په تېښته دي خپل مرګ ته رسوي غم که د لوی وي که د وړکي غم که د لوی وي که د وړکي هېواده غم به دې ما زوړ کي ما به په خپل سر باندې موړ کی رامداد دی دا وارې خدای جوړ کی که دوباره په پتې جنګ ومړ دې شي که دوباره په پتې جنګ ومړ دې شي جماعت ډیلای پل دې سکر وي جماعت ډیلای پل دې سکر وي تخت د کابل خار پېښور وي ترڅنګ د ستر خوشحال شاعر وي سیدال ناصر د سر لښکر وي تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه ډېره ډېره مننه خیر اوسئ